خو تعجب او افسوس په خلکو باندې چې د رمضان په موسم کې د رمضان په میاشت کې د خپل روژه چې لنډوي په ګناه باندې لنډوي دی چې ټیم پاس کوي نو په ګناه باندې ټیم پاس کوي مؤمن سړي ته چې کله فراغت میلاویږي هغه به د الله د دین په باب کې هغه مصروفه کوي د الله د دین کار په هغې کې کوي لیکن نن موږ ګورو خاص کر په دې حالاتو کې کله چې فرصت میلاو شوی دی موږ ته فراغت موږ ته میلاو شوی دی په زیر دې باندې چې دغه ټیم موږ ډک کړو د الله په دین باندې قرآن باندې په اسکارو باندې د دین په زده کړه باندې موږ الټا دغه ټیمونه ډکوو د ګناه په کارونو باندې څوک په خوړ کې ناستي تاش کوي څوک په کور کې ناستي لډو کوي څوک په موبایل باندې ویډیو ګیمې کوي غلط فلمونه پې خلک ګوري غلطې ګانې پې خلک اوري او اوس لا رمضان را روان دی نو که په دې کې چې کاروبار هم بند دي او رمضان روژه هم لنډول غواړي نو کیدای شي زموږ نوجوان نسل خصوصا یو دوه قدمه د دې بوزې نه اخوا نور هم لاړ شي خو د نبي دا فتوه یاد لرئ فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه هېڅ ضرورت نشته که دی خوراک نه کوي او د اسکاک نه کوي بس هغه دې هم کوي دریم خبره د قرآن کریم د تلاوت اهتمام په دې میاشت کې خصوصا کوئ الله دا میاشت د قرآن دپاره منتخب کړي ځکه قرآن یې پکې نازل کړی دی انا انزلناه فی لیلة القدر الله وایي موږ په شپه د قدر کې د دې نزول شروع کړی دی شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن میاشت رمضان هغه ده چې په هغې کې قرآن کریم نازل شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم با په رمضان کې د قرآن خصوصي اهتمام کو جبریل به راته هر میاشت کې به هغه هر رمضان کې به یې ته قرآن ختماو په کوم کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده نو 2 ځلې ورته په رمضان کې قرآن ختم کو دیو جن دې ته شهر القرآن ویلی کېدلی شي د قرآن کریم د دې تلاوت اهتمام کوئ او تفسیر که پکې شروع شو جو د هغې خصوصي اهتمام کوئ سوال به د الله نه دا کوو چې الله د حالات برابر کړي چې تفسیر د قرآن پکې شروع شي ترجمه د قرآن کریم پکې شروع شي د قرآن پکې ډېر اهتمام کوئ